سلامونه او نیکی هیله ګرانو لیدونکو د سیټي وال میډیا ته ښه راغلاست. زه عبدالحسیب څرنګزی بیا هم خوشحاله یم چې له یو خوندور او نوي ریپورټ سره ستاسو په درانه چوپړ کې هیله کوم چې د سیټي وال میډیا چینل سبسکرایب کړئ، دا خوندور ویډیو له دوستان سره شریک کړئ. موږ بیا هم راغلی یو په همغه اټۍ کې چې پخوانی راپور مو تاسو ته وړاندې کړ. نن غواړو د کور د سمبالتیا د کور د ښایست لپاره ځینې افغاني ډیکورونه ډیزاینونه تاسو ته در معرفي کو، ترڅو که غواړئ چې خپل خونې خپل کورونه په افغاني ډیزاینو باندې په افغاني ډیکورونو باندې سمبال کړي. نو راسئ له خیره د هټۍ ده، له خیره د هټۍ نوم زه تاسو ته ذکر کړم چې هټۍ نوم چې ده حضرت چیرته ده. راسئ د هټۍ ته او په ډیره لږه بیه خپلو کورونو ته یو خاص ښایست افغاني ډیکور ور په برخه کوي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ، دا تاسو ګورئ د کور د خونې د ښایست لپاره په لاس جوړ شوی ده. نه پوهېږم دته څه ویل کېږي، نه مې زه بلد نه یم. د په لاس جوړ شوی دی او د کور د ښایست لپاره د انتیکوالي لپاره کولی شئ دا وکاروئ. دا هم بل رنګ چې په مختلفو رنګو کې کارول شوی دی، دوه رنګه دی البته، آبي رنګ زیړ رنګ. دلته هم تاسو وګورئ چې دا کمربندونه دي، فکر کوم کولی شئ تاسو په خپل دیوالونو کې دا وکاروئ یا هم د دروازو په کنجو کې دا وکاروئ. تاسو وګورئ مختلفه ډیزاینونه دي، دا هم کولی شئ د دروازې په سر مثال ځوړند کې یا انداسې په نورو ځایو کې. مخته راځو، دلته مختلفه ډیزاینونه دي. تاسو وګورئ په دې کې صدف کارول شوی ده، صدف او چرمي د ښایست لپاره کارول شوي دي او صدف هم د خاص شهرت لپاره. په نورو ډیزاینو کې پاولی کارول شوي دي یا هم د افغانستان بعضو کې د افغانستان قدیمي پیسې کارول شوي دي. تاسو دا ډیزاینونه وګورئ، واقعیت ښه ډیزاینونه دي. د خپل د کور د ښایست لپاره تاسو کولی شئ چې د وسایلو نه یا د شیانو نه کار واخلئ. دلته مختلفې خولۍ هم دي چې تاسو کولی شئ دا خولۍ د خپلو ماشومانو لپاره، د خپل لورګانو لپاره، خویندو میندو تاسو ترلاسه کړئ او وایخلئ. بیا هم د کور د ښایست لپاره د دیوالو لپاره دلته ځینې چرمي شتون لري چې په چرمو کې په د قسمت کې مرۍ کارول شوي دي او دا هم د کور د ډیزاین لپاره مرۍ څخه جوړ شوی دی. چې دا په دې برخه کې یو خولۍ ده. په دې خولۍ کې له چرمو څخه د چرمو ترڅنګ پاولی کارول شوي دي او صدف چې یو خاص ځانګړنه د خولۍ ته ورکړې ده. تاسو وګورئ چې واقعیت دا یو ښه خولۍ ده او په بعضې وختو کې بعضې ځایو کې میرمنې کولی شي له دونه کار واخلي. بیا هم د یادونه کوم چې تاسو وګورئ په هغه برخه کې یو دستکول ده. تاسو دستکول وګورئ چې هغه دستکول تاسو کولی شئ د خپل چیرته تګ لپاره، د بازار ته تګ لپاره یا هم د رسمي کارو لپاره له افغاني دستکول څخه کار واخلئ. په دې برخه کې هم یو خاص ډیزاینونه دي، خاص له مریو څخه جوړ شوي دي او د خپلو د خونو د دهلیزو لپاره کولی شئ د ښایست لپاره له افغاني ډیکور وکړئ، پکې له دې شیانو څخه کار واخلئ. واقعیت ښه ډیزاینونه دي. دا د افغانستان د قدیمي فرهنګ ښکارندویي کوي چې افغانستان یو لرغونی هیواد و. په هغه برخه کې هم دستکولونه دي، وړه دستکولونه تاسو کولی شئ چې هغه هم وګورئ او مختلفه ډیزاینونه دي، ښه ډیزاینونه دي، افغاني ډیزاینونه ډېر په ټیټه بیه تاسو کولی شئ له دې ځایه ترلاسه کړئ. موږ مخته ځو په مخکنۍ برخه کې د دې هټۍ لکه څنګه چې تاسو مخکې ولیدل ما یادونه وکړه چې دا تاسو کولی شئ د خپل د کور د ډیزاین د ښایست لپاره. په تیر راپور کې مې د دې په اړه معلومات درکړي وو چې یو سرمیزي ده، افغاني سرمیزي. تاسو کولی شئ د خپل میز د سر لپاره له هغه نه کار واخلئ. مخته ځو، نور ډیزاینونه هم شته. ګران لیدونکو تاسو دا وګورئ، دا هم تاسو کولی شئ په خپلو کالیو کې دا وکاروئ، یعنی افغاني کالي کوم چې د افغانستان د افغانستان د خلکو د لرغوني تاریخ او فرهنګ ښکارندویي کوي. په دې موضوعاتو ډېر نه غږیږو، مخته ځو. اصلي برخې زموږ مخته دي. په دې برخه کې تاسو وګورئ، په دې برخه کې دا یو لوی دیوالي ده.
هغه روی دیوالي چې تاسو کولی شئ په دیوال کې دا ځوړنده کړئ او په دې کې غمي کارول شوي دي د چرمو ترڅنګ غمي کارول شوي دي تاسو وګورئ مختلفه غمي 1 2 3 4 غمي په مختلفو ډیزاینو یو غټ او 4 نورې وړه غمي په وسط کې تقریبا 2 لوی غمي کارول شوي دي چې د تاسو کور لپاره یو خاص ډیزاین در په برخه کوي تاسو دلته وګورئ ګرانو لیدونکو دا هم تاسو کولی شئ د خپل کورونو په چت کې وکاروئ په دې چې د تاسو کور ته یو خاص د تاسو کوټو ته یو خاص ډیزاین ورکړي تاسو دا هم وګورئ لکه څنګه چې تاسو ګورئ دا په چت کې کارول شوي دي په څه معنا چې تاسو کولی شئ په دیوال کې دا وکاروئ په چتو کې دا وکاروئ او د تاسو کورو ته تاسو خونو ته خاص ډیزاین ورکی دا تاسو وګورئ چې تاسو د ماشومان لپاره یو خاص یو انتیک شی ده تاسو کولی شئ په خپلو ورسیو کې کړکیو کې دیوالو کې یا هم چت کې هغه شیان وکاروئ دلته بل روی دیوالي ده دا روی دیوالي کې زیات له مریو څخه کار اخیستل شوی دی د بخمل تکې ترڅنګ له مریو څخه کار اخیستل شوی ده د مریو ترڅنګ بیا د برخې کې تارونه دي چې په نوم د چرمو شهرت لري یعنی چرمې کارول شوي دي غمي هم کارول شوي دي آینې هم کارول شوي دي تاسو وګورئ د غمي د دې ډیزاین ته یو خاص ځانګړنه ورکړې ده چې 4 فیله دي په 4 فیله کې فیلانې په یو خاص ډیزاین په دې روی دیوالي کې کارولي دي مختلف ډیزاینونه دي تاسو دا هم وګورئ دا هم یو روی دیوالي ده چې ښه ډیزاین لري لاسي ده البته په لاس جوړ شوی ده په لاس ډیزاین شوی ده افغاني صنایع ویل کیږي د افغانستان د خلکو تولید ده په لاس جوړ شوی ده بیا هم یادونه کوم د لاس په واسطه د تارو په اساس دا جوړ شوی ده ښه ډیزاین لري قدامت تقریبا 2 کاله قدامت لري دا چې په د دوکان کې شتون لري 2 کاله کېږي او د خلکو په منځ کې له خاص شهرت څخه برخوردار ده مختلف ډیزاینونه دي بیا هم یادونه کوم تاسو دا وګورئ چې د همغه ډیزاین یو بل ډیزاین ده البته په دې کې 2 رنګ کارولې دي چې ترڅنګ له آینو څخه کار اخیستی ده که ګران همکاره که دا چیرته تاسو ته ښکاري ښه تصویر ورکوي یو ځل یې وګورئ واقعیت ښه شی ده او د تاسو کور لپاره د کړکیو لپاره ښه ډیزاین ده چې کړکۍ کې هغه بند کړئ په خپلو خونو کې بند کړئ ترڅنګ مختلفه ډیزاینونه په دې هټۍ کې شتون لري د تاسو د کور د ښایست لپاره تاسو نه هیله کوم چې راسئ او له دې ځای څخه یو ځلې لیدنه وکړئ تاسو دا وګورئ مخکې مم په دې راپور کې مم دا معرفي کړه یو قطنما آینه چې د لرګي فریم څخه کار اخیستل شوی ده لرګی د ارچه لرګی ده او دا فریم مکمل لاسي فریم ده د لاس په واسطه دا جوړ شوی ده او ښه ډیزاین لري د خاص ځانګړنه دا ده چې له ارچه لرګي څخه دا فریم لري او ډیزاین پکې کارول شوی ده مخته ځو دا تاسو وګورئ یو افغاني چترۍ په تیر خبرونه کې مې معرفي کړه دلته معرفي کوم افغاني ډیکور پکې کارول شوی ده له تکې څخه کار اخیستل شوی ده مختلفو رنګو څخه کار اخیستل شوی ده د خبرونه په دې برخه کې دا وګورئ دا سرتختی ده یو افغاني سرتختی افغانستاني یا وطني دوخت شوی ده پکې د لاس په واسطه نه د ماشین په واسطه په یو تکیه کې مکمل تار کارول شوی ده دا تقریبا ماته ویلې په 12 میاشتو کې یعنی یو کال کې دا سرتختی جوړه شوې ده موږ ته د ساده شی ښکاري ولې دومره ساده نه ده واقعیت یو خاص یو انتیک شی د موږ تاسو په کورو کې ده موږ وګورو
نورې برخې به هم دلته موږ ته پاتې تر څو هغوی موږ هغه تاسو ته در معرفي کوو. دا ډیزاین وګورئ، دا هم تاسو کولی شئ په خپل دیوالو کې وکاروئ. چې چارمې پکې کارول سوي دي، مختلفه تارونه پکې کارول سوي دي او په دلته مرۍ کارول سوي دي. د تارو په څوکه کې د ډیزاین لپاره سپینې مرۍ کارول سوي دي. ګران لیدونکو، تاسو دا چارمه وګورئ یو ځلې، واقعیت خاص ښایست لري. دا خاص ښایست لري. په دې کې چرمې کارول سوي دي، غمي نه دي کارول سوي او تاسو کولی شئ د خپل د کورو د ډیزاین لپاره دلته راشئ او له دې ځای څخه تاسو ځینې وسایل ځان لپاره چمتو کړئ. موږ ځو دوکان د دې هټۍ په بلې برخې ته تر څو تاسو ځینې تصاویر وګورئ، بیا هم د سټي والډ میډیا سره ملتیا وکړئ. بیا هم که راغلاست ګرانو لیدونکو، تاسو تصاویر ولیدل، واقعیت خوندور تصاویرو. تاسو دا ښایسته او انتیکه ډیزاین وګورئ. دا دیوال کې بندیږي، چې بخمل تکیې کې تاسو وګورئ چې څومره یو ښه ډیزاین ورکول شوی دی. په دې کې مختلفه غمیان کارول شوي دي، البته قیمتي غمي، چې نه پوهېږم د افغانستان له کوم ګوټ څخه به دا راغلي او د دې ډیزاین د دې تکیې یا هم د دې منظرې د ډیزاین لپاره ورځنه کار به اخیستل شوي. یادونه کوم چې دا ټول لاسي صنایع ده، د لاس په ذریعې دا جوړ شوي دي او دلته عرضه شوي ده. یو خاص ډیزاین لري، د لرګیو په فریم کې جوړ شوی دی، چې دا د ارچه لرګیو څخه په دې برخه کې تاسو وګورئ چې د الله نوم او په دې برخه کې په چپه برخه کې د ما د محمد صلی الله علیه وسلم نوم ذکر شوی دی. واقعیت په د لرګیو په فریم کې په تکیې کې دا ډیزاین په لاس کارول شوی دی، چې تاسو ګورئ دا ډیزاین مکمل د تار څخه دا ډیزاین ورکول شوی دی او دا نوم یې چې لیکلی له زري تار څخه ورځنې ګټه اخیستل شوې ده. د برخې نه زو تاسو وګورئ، دا یو روی دیوالي ده. روی دیوالي په دې معنی چې په دیوال کې بندیږي او د تاسو د خونو د ډیزاین لپاره واقعیت ښه نمونه یا ښه بیلګه کېدلی شي. له یاده مو نه وځي چې دلته کشمیري سرتختیانې دي. کشمیري سرتختیانې دا ټول ډیزاینونه کشمیري ډیزاینونه دي. تاسو دا سرتختي وګورئ، ډیزاین شوی په لاس ده، مکمل د لاس ډیزاین په دې کې لاس څخه کار اخیستل شوی دی. په دې برخه کې زري تارونه دي، زري دوخ ده، سدام په لاس ده او دا ګلونه مکمل په لاس کارول شوي دي. یو با کیفیت تکیې نه هم کار اخیستل شوی ده. مختلفه کشمیري ډیزاینونه دي. دا ډیزاینونه په نوم د کشمیري یادېږي. په حال دې کې چې جوړیږي په وطن کې د هېواد دننه جوړیږي او د موږ او تاسو د ګرانو مورګانو خویندو میندو په لاسونو دا جوړیږي. مختلف ډیزاینونه دلته هم شتون لري. تاسو دې ته وګورئ ګرانو مینوالو، لکه څنګه چې تاسو مخکې ډیزاین وکړه هغه په فریم کې و، خو دا فریم کې نه ده. تاسو وګورئ په دې کې د چرمو ترڅنګ غمي کارول شوي دي، ښکلې غمي رنګارنګ غمي کارول شوي دي او دا کوزړۍ تاسو وګورئ چې واقعیت یو خاص ډیزاین دې ته په برخه کړی ده. تاسو وګورئ چې مختلفه غمي په د دې په ښایستوب کې کارول شوي دي او په بخمل تکیې کې دا جوړه شوې ده. دا هم کولی شي تاسو له فریم سره ترلاسه کړئ او کولی شي ساده یې په دیوال کې بنده کړئ. لکه څنګه چې تاسو ګورئ دلته بندکونه لري. بندکونه په دې معنی تاسو کولی شئ دا په دیوال کې بنده کړئ، میخ وټمئ او نو مختلفه ډیزاینونه دي. تاسو ته به دوه ډیزاینونه نور هم در وښیم، تاسو یې وګورئ. خدای دې وکړي چې ستاسو د پام وړ وګرځي.
مالیه ده ویسته. بله تاسو وګورئ ګرانو لیدونکو تاسو وګورئ دا ډیزاین دیوالي ډیزاین ده چې په خاص په دیوالو کې کارول کیږي. فکر کوم چپه مې نیولې وه. بله اوس صحیح سو. دا ډیزاین وګورئ دا په دیوالو کې کارول کیږي چې د تاسو کورو ته واقعیت خاص ډیزاین درکولی سي. نور بزو مخته بزو نور ډیزاینونه به ان شاء الله تاسو ته در معرفي کو. ګرانو لیدونکو تاسو ته یو آینه درخیم قدنما آینه ده په دې سیمه کې په دې ځای کې. دا آینه څه ځانګړنه لري؟ هیله کوم چې د موږ همکار د خاطر راسي. دا آینه څه ځانګړنه لري؟ فریم له ارچا لرګي څخه د لاس په واسطه دا جوړ شوی ده. یو خاص ډیزاین پکې کارول شوی ده. کوم کسان چې په هیواد کې د نن یا د باندې غواړي چې یو انتیک یو کلاسیک ډیزاین په خپل کور کې د قدنما آینه ولري را دي سي د جنره دا آینه له فریم سره واخلي. تاسو مختلف ډیزاینونه ګورئ چې مختزو دلته تاسو ګورئ تخت خواب یا د خوب تخت د یو خاص تخت ده، مشهور تخت ده. لرګی ارچا لرګي دي پکې له ارچا لرګي څخه جوړ شوی ده د لاس په واسطه. افغاني صنعت ده. دا چینایي مالونه نه دي. تاسو ما مخکې پوښتنه وکړه وشکه وای دا یو خاص ځانګړنه څه لري دا تخت. که چیرې تاسو دا تخت واخلئ او بیرته 10 کاله وروسته 15 کاله وروسته بیرته وپلورئ یعنی خرڅ کړئ نو تاسو به په هغه بیه خرڅي، حتی کولی سي لږه نه په جګه بیه خرڅي. تاسو وګورئ چې په ارچا لرګي کې دلته یو خاص ډیزاین کارول شوی ده. دا ډیزاین د ماشین په واسطه نه ده، دا ډیزاین د لاس په واسطه کارول شوی ده. تاسو د تخت سرتختی ته وګورئ. مختلفه سرتختیان هم دلته شتون لري چې تاسو وګورئ دا مکمل د سرتختی د لاس په واسطه جوړه شوی ده. ډیزاین مکمل د لاس په واسطه شوی او مکمل دوخت د لاس په واسطه سوی ماشینی دوخت نه ده. کوم ډیزاینونه چې اوس بازار ته عرضه کیږي دلته په بازار کې دي هغه صحیح ده په ټیټه بیه راځي ولې مکمل بې کیفیت تکي جوړیږي له بې کیفیت تکي څخه کار اخلي او هندسي د دوخت د ماشین په واسطه سوی ده. دا سرتختی یو خاص ځانګړنه ده چې دوخت مکمل په لاس سوی ده. تاسو وګورئ مکمل احساسیږي دوخت په لاس سوی ده او تقریبا په 8 میاشتو کې دا یو سرتختی دوی جوړه کړې ده. تاسو په دې برخه کې دا ډیزاین وګورئ. تاسو په دې برخه کې وګورئ دا یو روی دیوالی ده. روی دیوالی په دې معنی کوم کورنۍ چې غواړي چې اتاق انتیک اتاق ووسي یو کلاسیک اتاق ووسي دا اخلي د خپل د سالون لپاره د خپل د میهمانخانې لپاره په دیوال ځوړندوي. تاسو وګورئ دلته مخصوصه بندکونه لري چې کولی شي په دیوال کې ځوړند کړي او کولی شي د تاسو خونو ته د تاسو اتاقو ته یو افغاني ډیکور اور په برخه کې دا مکمل په لاس جوړ شوی ده، په لاس کارول شوی ده چې تقریبا یادونه وکړه په 9 میاشتو کې دا ډیزاین ورکړل شوی او په 9 میاشتو کې دا جوړ شوی ده. مکمل دوخت د لاس ده، ماشینی دوخت نه ده. تاسو وګورئ چې دوخت مکمل د لاس دوخت ده. بیا هم یادونه کوم او د تاسو کور ته یو افغاني خاص ډیزاین درکولی شي.
نه دا هیله لرم چې د شارنو سیمې ته راشئ د کوچې مسجد شابوبو جان سیمې ته او هالته د آریانا کلیکشن هټۍ ته یو ځل مراجعه وکړئ. مختلفه لباسونه، مختلفه د کور وسایل، انتیک وسایل تاسو کولی شئ په یو ښه بیه، په یو ټیټه بیه تاسو کولی شئ ترلاسه کړئ. تر بل راپوره تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه.